لغمان ورځ تر بلې د آبادۍ پر لور ځایي خلک یې د 1896 لمریز کال د دغه ولایت لپاره د بنسټیزې رغونې کال بولي. په لغمان کې د میرمنو لپاره د فاتحې اخیستلو تالار او د لغمان د ځمکوالۍ د امریت احاطوي دیوال چې یو کال وړاندې د رغولو چارې پیل شوې وې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک په وینا دغه پروژې د څه باندې 18 میلیون افغانیو په ارزښت جوړې شوې دي. د څه د پاسه 18 میلیون افغانیو په ارزښت دوه بېلابېلې ټولګټې پروژې چې چارې یې سرته رسېدلې وي نن د ښاغلي والي صاحب او یو شمېر مشرانو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه پروژو کې یوه پروژه هم د میرمنو لپاره د فاتحې اخیستلو د سالون په نوم یو تعمیر جوړ شوی چې په همدې حال کې د لغمان د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سعادت د ولایت مقام نه د مننې سربیره د دغه تالار جوړېدل د میرمنو لپاره یو اړینه پروژه په ګوته کړه او زیاته کړه چې نه یوازې د فاتحې بلکې میرمنې کولی شي له دغه تالار او ودانۍ څخه د مدرسې او د ښځینه زده کوونکو محصلانو د فراغت غونډو او نورو پروګرامونو په برخه کې ګټه پورته کړي. البته موږ کولی شو د دې سالون په مختلفو برخو کې ترې نه کار واخلو چې نه یوازې البته موږ د فاتحې سالون دی کولی شو چې موږ دغه سالون څخه مثلا زموږ خویندې دي د روژې په مبارکه میاشت کې ختمونه لري کولی شي د قرآن د مشال ختمونه پکې وشي مدرسه پکې جوړه شي همداراز موږ کولی شو د محصلینو د پوهنتون محصلینو یا د دارالمعلمین محصلینو یا د نورو انستیتون محصلینو د خوښۍ پروګرامونه چې هغه کله فراغت دی د هغوی هم په دغه سالون کې البته دا یو تاریخي او معنوي ارزښت لري دغه سالون لغمان د خلکو لپاره واقعا موږ د دې نه ډېر خوشحاله او مننه کوو د لغمان مشرتابه او د اس پي دفتر مشرتابه څخه چې واقعا دغه سالون په یمر کې ډېر جدي پاملرنه کوي. لغمان په ختیځ کې یو له هغه ولایت څخه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو د ستونزو د حلولو په موخه پکې چارواکو په هره برخه کې ګڼ شمېر رغنیزې چارې پیل او بشپړې کړي دي.